د ضمیر خان ضمیر د کتاب چې نامه یې د ورکو لارو مسافره یاره د مخکتنې تابعه په تړون شادحال تیر مرګره کې وشوه. چې پکې د دغه ادب ذوق سیمې لویو وړو مشرانو کشرانو حاضري وکړه. خو په دغه مخکتنه کې د ډیرو زیاتو مینوالو له کبله خو نه چا مقاله وویله او نه یې په کتاب خبرې وکړې. خو تاریخ په دا هم یاد ساتي چې د ضمیر خان ضمیر مینوالو هیڅ هم اوریدل یا کتل نه غوښته. که هغوی غوښته نو هم دغه چې د ضمیر خان ضمیر صاحب سره غاړه ورکړي او یا ورسره عکس جوړ کړي. او بله وجه یې دا هم وه چې په دغه مخکتنه کې د سوشل میډیا مشهورو شاعرانو او سوشل ورکرانو حاضري کړې وه لکه طاهر خان صاحب، محمد ګل منصور صاحب، عادل ارمان صاحب او ابراهیم تاج صاحب وغیره هم په دغه بنډار کې شامل وو. هم دغه وجه وه چې نه خو مینوالو په خپلو زړونو قابو ساتلی شو او نه پرې د سیکیورټۍ الکارانو لاس رسېده. هم دغه شان نه څوک د څه اورېدلو ته تیار او نه چا ویلو ته توجه ورکوله او هم دغه رنګه دغه تاریخي مخکتنه سرته ورسېده. خو یاده دې وي چې ډېره زر دغه مخکتنه په سوات کې د رڼا پښتو ادبي ټولنې د سوري د لاندې کیدونکې ده. ضمیر خان د لیوني اساس لیکل کې ورولو یو بیر بیا لکه تاسو زمانه ضمیر خان جوړ ما په یو ویډیو کې ویلیو مې دا ضمیر خان دی او دا طاهر خان دی. خو بیا به ته مې دا وطن شعر دی، د وطن سره مې مینه ده، د خاورې سره مې مینه ده، سازو پښتنو سره مې مینه ده او خاص کر تاسو دیرواله سره مې ډېره مینه ځکه د پسې راغلی یم. د دغې وړو دا څونه واړه چې راغلي دي او دا څونه ځوانان دي، څونه همزولي دي، څونه مشران دي، الفاظ را سره نشته چې ستاسو شکریا ادا کړم. دې نه وړاندې مې وویل چې د 2 منټو ویډیو دونه خلک را ایستل دی حال دا ستاسو هغه محبت موږ ته ښیو. تاسو په دې باندې یقین وکړئ چې ستاسو دا محبت نه دی، ستاسو دا مینه چې ما ته میلاویږي ورځ په ورځ، ستاسو دا ریسپانس ګورم نو زه یم چې وزیر ځان ته ولګم او داسې پرواز وکړم ستاسو دپاره، ستاسو پښتنو دپاره. نو زما دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. څنګه چې تاسو ته پته ده ضمیر مې کال دوونه ملګری دی او زما هر هغه کس زما زړه ته نږدې، ځینې په سکرین ښکاري ځینې نه ښکاري. کم انسان چې د دې خاورې سره محبت کوي، کم انسان چې د دې انسانیت سره محبت کوي، کم انسان چې د دې پښتنو سره محبت کوي، هغه ما ته ګراني. د ضمیر سره ملاقات تقریبا 2 کاله مخکې شوی چې د دوی یو غزل او زه شکریا به دلته ادا کړم د نعیم شاکر صاحب په ښی سیټ باندې ولاړ دی. که تاسو یاد چې ما د ایرپورټ یو ویډیو کړی وه زیات کېدای شي مسافر پکې مي دا مسافر چې کله خپل کور کلی پرېږدي نو هغه صرف مسافر ته پته لګي چې یاره کله خپل د مور نه غیږه واخلي، خپله مور پرېږدي، خپل بچي پرېږدي، خپل رونه خویندې پرېږدي. نو تاسو پته ده چې صرف مسافر ته دا خبرې احساس کېږي چې یاره څومره تکلیف وي. ځکه د هغې وجه دا ده چې کله انسان دا کور پرېږدي نو دوی ته پته نه لګي چې یاره زه واپس د کور کلي ته به راځم، زما دا مور به ژوندی که نه، زما پلار به ژوندي که نه، زما دا بچي به وي او که نه. او بیا د هغې سرو شګو مسافري ډېر زیات ګران کار دی. نو ما هغه یو ویډیو کړې وه د ایرپورټ هغه ویډیو د هغې له مونږ نوم ورکړی د زهر ګوټ. خو د ځینې ملګري چې اوس مې ویني یاره د ایرپورټ هغه ویډیو ډېره وایي جړولي وو.
هغه ویډیو ما وکړله او بیا تقریبا میاشت دوه پکې شو د هغې ویډیو نه تاسو ما ته ډېر محبت راکړو د هغې ډېر زیاته شکریه ادا کوم نعیم شاکر صاحب کوم چې په دې ښی سایډ ولاړ دی موږ چې دا پروګرام ارګنایز کوو موږ د هر هغې ملګري شکریه ادا کوو تاسو ته که زه ښکارم چې طاهر خان دی خو له دې نه شاته زما د ملګرو ډېر غټ سپورټ دی محنت دی هغه ورځ په ورځ باندې موږ ته حوصله راکوي او ستاسو غوندې کې د پښتنو هغه محبت چې میلاویږي نو موږ نور هم خوشحالېږو نو نعیم شاکر صاحب پښتانه لیکوال چې کوم پیج چلی پیله ځل د ضمیر هغه غزل یې ریکارډ کو او زه په آفس کې ناست وم په جده کې ما ته ډېرو خلکو هغه غزل را فارورډ کړو چې یاره طاهر بهي دا غزل واوره د کس ډېره ښه شاعري کړې د ضمیر ما د هغه وخت یې پورې نه پېژندو خو نعیم شاکر صاحب هغه غزل چې کله ما واورېد دوی ریکارډ کړی نو هغه کې هغه احساس چې کوم ما په ویډیو کې بیان کړو چې کله مسافر کلي پرېږدي هغه ته څومره تکلیف وي نو ضمیر هغه احساس بالکل کړی په کړی لفظ به لفظ په خپل شعر کې بیان کړی د ضمیر سره مې په هغې دوستانه جوړه شوه بیا ورسره ما ورته مېره لایو پروګرام سره هغه ټیم کې زما سره 1,00,000 2,00,000 کسان وو د هغه لایو پروګرام ماشاءالله ډېرو خلکو وکتو بیا په ضمیر باندې یو غزل ما داسې ووی ما ول د پیج نه شیر کو بیا چې کله کلي ته رالم د ضمیر سره زما ملاقات په جلوانانو کې وشو او د دې خبرې احساس راته وشو چې یاره شاعر هم دی خو دا سړی په خپله خاوره باندې مین دی مونږ چې څه مو یاد ساتئ مونږ چې ټول هم دلته ناست یو که نه ازادي ده تاسو 10 کسان 20 کسان په سعودي عرب کې نشئ راغونډی دی هلته کې ګورنمنټ ډېرېږي چېرې څه چل دی دا زمونږ آزاد وطن دی آزاد پاکستان دی یو خبره یاد ساتئ مونږ چې څه هم یو د دې خپل وطن د وجې نه یو زمیر سره دوستانه په دې باندې مخکې لاړه چې دا سړی په خاوره باندې مین دی په وطن باندې مین دی بیا په پښتنو باندې مین دی نو په دې باندې د زمیر سره یاري دوستي تاسو وکتله صحت په صحت ستاسو سره هغه ویډیوز موږ د یوټیوب په لاره او د فیسبوک په لاره شیر کوو اوس ریسنټلی د الله لوی کرم و څه ملګرو موږ سعودي عرب ته هم غوښتي یو خبرې به کوو انشاءالله مخکتنه ده د ضمیر د کتاب د شاعر دپاره یاد ساتئ د شاعر دپاره یو ډېره لویه خبره ده دا چې کله خپل کتاب چاپ کړي او دا شاعر دپاره دا شعرونه چې کومې دا راته ضمیر خو ولیدي وایي دا شعرونه زموږ بچي دي نو دا بچي چې یو ځای ته راغونډ شي دې نه مجموعه جوړ شي شاعر دپاره ډېره لویه خبره ده زما غریب ملګری دی نر ملګری دی تکړه ملګری دی د هغه دا کتاب چاپ شوی پهلنی کتاب یې دی د ورکو لارو مسافره یاره او ما ته وی چیرې طاهر بهي دا پهله ذمہواري پتا باندې د وجه نه ما خپل ټیکټ لیټ کو زما بهر ته پروګرام دی خو ما ته ضمیره چې ستا کتاب چاپ شوی دی زما بچې باندې فلایټ او ما خپل هر څیز کینسل کوم زه هفته وروسته لاړ شم خو چې تا په ما باندې دا هر څیز خو دی چې یاره دا پهله مخکتنه به تو کې دا زما لپاره د اعزاز خبر ده ضمیر خان لیونیه ډېره مننه الله دې آباد لره او ما صرف د دیر دا خلک په دې سره راځو چې کلم راغلم قسم نه ته خورم ګنا چې د تاسو محبت د کمال دی هغه د کومراټ سایډ دی که دغه وشیری دره ده که دغه کامبټ سایډ دی د دې دیر د خلکو محبت ماله دونه راکړی دی چې ما ضمیر ته زه به د دیر ته بوځم ورو نور دی خوښه خپل لکه تو پېښور ته ځې او که سوات ته ځې ګار چېرته ځې خو زه د دیر ته بوځم نو موږ دلته راغلي یو د ضمیر خان دا کتاب د هغه په ژوند کې ډېر اهم دی ډیر زیات اهم دی نو ان شاء الله مخکتنه به کیږي خواږه ملګری درانه ملګری ابراهیم تاج می په نظر راځي عادل ارمان می په نظر راغی چرته دی لاس وخت عادل ارمان عادل ارمان خدشات دی کم دی عادل ارمان الله دی آباد لره ځوانان دی ماشاءالله موږ په فخر کوو نعیم شاکر دی جمشید بای دی ټول ملګری دي نو ان شاء الله مخکتنه به کیږي دغه کتاب به تاسو ته خو بیا په طریقه چې څونه هم دلته مینوال لاغلي دغه زما درخواست دی که زما سره مینه کوئ راشئ د ضمیر خان کتاب ترلاسه کړئ او دا زمونږ د ملګري د ژوند یو لوی سټیپ دی یو ډېره غټه خبره ده نو څونه ملګري چې راغلي دي کتابونه په سټیج باندې پراته دي او دغه کتابونه مې ان شاء الله هر ملګری راځي د ضمیر نه به یې اخلئ د خیره سره په طریقه سره به دې وځئ چې کله مخکتنه وشي او ستاسو سره به زه ګپ لګوم خبرې به کوم ناسو ټول ته درخواست دی کوم ملګري چې دی ښی ګسټ ته ولاړ دي ټول کښېنئ دا ورشه مور راوله دی خو څه راشه مور دی خو راشه دی خو سټیج ته راوله داوده راوله سټیج ته راوله سټیج ته لاره پرېږده مورکۍ ته لاره پرېږده او د سټیج نه دا ملګري دا خپل ملګري له کوشئ مهرباني وکړئ او دا مورکۍ راوله دی خو د سټیج ته راوله یاره لږه خاموشي اختیار کړه مهرباني وکړئ لږه خاموشي اختیار کړئ او د سټیج نه ملګري لږ کوشئ دا سټیج دومره مضبوط نه دی هسې نه چې سټیج یا مات شي یا نور څه مسله جوړه شي مهرباني وکړئ د سټیج نه لږ کوشئ مهرباني وکړئ پلیز لږ په خاموشۍ سره یار لږ په خاموشۍ سره پروګرام به خرابوو نه پروګرام نه به ټول مزه اخلو خوند به دې اخلو
چې دا ملګری څونه ملګري چې د سټیج ته راغونډ شوي دي یا په د سټیج بره ولاړ دي چې دا ناست نه وي او شاته شوي نه وي نو پروګرام نه یو قسم مزه نشي اخیستی هسې به چغې چغې او نور څه مزه به نه وي د پروګرام نو مهرباني وکړئ دا څونه کسان چې ولاړ دي یار کښېنئ طاهر بھائی تاسو له خاموشي وکړئ کښېنئ ملګري به ټول کښېني سیلفیانې بندې کړئ ملګري ټول کېنئ د کتاب مخکتنه کوو د خیره سره بیا به ټول ملګري طاهر بھائی دا مسله لږ زر زر حل کړئ بھائی دی به تر دغه پورې نه وځي ماښام د شپږو بجو پورې به دوی وي څو پورې اخر یک سړی نه وځي د ګیټ نه دای پورې به دې په سټیج باندې ولاړ وي سیلفیانې به ستاسو سره والي لږه خاموشي وکړئ پلیز دا پروګرام بندو که خاموشي نه کوئ دا پروګرام بندو